نن د یو داسې کتاب خلاصه درسره شریکوم چې میلیونونه انسانان یې بدل کړي دي. اټومیک هیبټس. دا کتاب موږ ته ښایي ولې موږ ناکامه کیږو او څنګه کوچني عادتونه لوی ژوند جوړوي. لیکوال جیمز کلیر وایي که هره ورځ 1% ښه شي نو یو کال وروسته به 30 چنده پرمختګ وکړي او که هره ورځ 1% خراب شي نو ورو ورو به 0 ته لاړ شي. نو بریا یو لوی ټوپ نه دی. بریا وړه خو دوامداره وده. اټومیک هیبټس څه معنا لري؟ اټومیک کوچنی خو ځواکمن. هیبټس هغه کارونه چې تکراریږي لکه هره ورځ 15 دقیقې لوستل، هره ورځ 10 دقیقې فکر، هره ورځ یو انتخاب. دا وړې کړنې ورو ورو ستا هویت بدلوي. اټومیک هیبټس وایي بدلون د هدف نه نه شروع کېږي، بدلون د هویت نه شروع کېږي. مه وایه زه کتاب لوستل غواړم، ووایه زه لوستونکی انسان یم. کله چې هویت بدل شي عادتونه پخپله راځي. که ته غواړې ذهن دې قوي شي، عادتونه دې سم شي، ژوند دې منظم شي، دا چینل سبسکرایب کړه. دلته به کتاب، علم، تاریخ او فکر ټول په ساده پښتو کې زده کوې. کمنټ کې ولیکه نن به کوم 1% عادت شروع کوې.